ورحمت الله وبرکاته. ګرانو محترمین دوستانو، زه سید بارغ حقیار نن یو ځل بیا ستاسو درانه حضور ته د ښکلې شانته ویډیو سره حاضر شوی یم. ګرانو محترمین دوستانو، زموږ تاسو نننۍ ویډیو په دې باره کې دی چې زموږ د ټیک ټاک اکاونټ باندې د وارننګ اکاونټ راغلی وي. اوس دغه وارننګ موږ څنګه ختمولی سو او په کومه طریقه سره ختمولی سو. نو ګرانو محترمین دوستانو، تاسو دا ویډیو مه سکپ کوئ، ویډیو تر پای پورې وګورئ. کوم چیرته زموږ نننۍ ویډیو مو خوښه سوې وي نو زموږ د سید حقیار یوټیوب چینل ته سره سبسکرایب کړئ، د ګنټې نښان پر وروسته ویډیو ته لایک هم ورکړئ تر هر څه نه مخکې زموږ داسې خوندورې ویډیو تر تاسو پورې تر ورسیږي. نو ګرانو محترمین دوستانو، دا ټیک ټاک باندې دغه وارننګ اکاونټ، دغه اکاونټ وارننګ لیکل شوی دی، دا په څه خاطر راځي؟ اول راځي زموږ په اکاونټ باندې او پر کوم دا پر داسې ویډیو باندې راځي ګرانو دوستانو چې دا چې پر کاپیرایټ پر راځي. دا مثلا کاپیرایټ پر راغلی وي، کاپیرایټ له وجې مثلا هغه څنګه ویډیو تاسو پر دغه وارننګ اکاونټ باندې کلیک کړئ. کله چې په دا وارننګ اکاونټ باندې کلیک کړئ، پر دغه څو ویډیو تاسو ته ګورئ، پر دغه 3 ویډیو باندې ماته وارننګ اکاونټ راغلی، دا 3 ویډیو دي. او دا ویډیو تاسو مه ډیلیټ کوئ، پروا نه کوئ، کوم ډیلیټ هم کوئ تاوان نه لري، که نه پر خپل حال یې پرېږدئ. د دغه وجې څخه ماته اکاونټ راغلی دی، دا وارننګ اکاونټ پر راغلی. نو دا که چېرې تاسو اپیل ورته ونه کړئ، یعنې کمنټ ورته ونه کړئ، میسج ورته ونه کړئ کمپنۍ ته، نو ستاسو اکاونټ له همیشه لپاره بندېږي. نو اوس موږ ختمېدو طریقې څنګه ده او څنګه ختمولی شو. نو ګران دوستان، د هر څه له مخکې تاسو له دې ځای څخه سکرین شاټ واخلئ، له خپل اکاونټ څخه سکرین شاټ واخلئ. او کله چې سکرین شاټ واخیستل نو بیا یو لینک چې تاسو دغه ویډیو په ډسکرپشن کې در کوم، هغه لینک به هم ستاسو سره موجود وي. کله چې دا لینک ستاسو سره موجود و او دا سکرین شاټ مو اخیستی، نو تاسو راسئ پر دغه 3 لیک باندې، پر دغه کونج باندې دا 3 لیک معلومیږي، پر دغه باندې تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک دلته راسي لیکل شوی دی سیټینګ اینډ پرایوسي، پر دغه سیټینګ باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک دلته لاندې راسي پر داسې باندې لیکل شوی دی ریپورټ اینډ پرابلم، پر دغه ریپورټ باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې پر ریپورټ باندې مو کلیک کړئ نو تاسو دا صفحه خلاصیږي. کله چې د صفحې ته رالاست دلته پر 3 اپشن لیکل شوی دی هاو ټو کریټ ان اکاونټ، پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک کوئ، پر دغه هاو ټو کریټ اکاونټ باندې. کله چې پر دا باندې کلیک کړئ دلته به تاسو داسې صفحې ته راځي، دلته پر نو اپشن باندې به تاسو کلیک کوئ، پر دغه نو باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ نو داسې اپشن تاسو ته راځي، دا صفحه راځي. کله چې دا صفحه راځي تاسو پر دغه نیډ مور هیلپ، پر دغه ځای باندې به تاسو کلیک کوئ. کله چې مو کلیک کړئ دلته تاسو ته دا صفحه راخلاصیږي. کله چې صفحې ته رالاست پر دې ځای باندې به تاسو هغه لینک چې تاسو ویډیو په ډسکرپشن کې مو تاسو درکړی دی، هغه لینک به تاسو د لیب پیسټ کړئ. مثلا هغه لینک مثلا ستا دغه لینک دا ګوره لینک چې مو کله پیسټ کړی، بیا دلته یو د کیمرې نشان دی، یو د ګالري نشان دی، پر دغه ګالري پر نشان باندې به تاسو کلیک کړئ، تاسو بیا یې ګالري ته اوس خپل دغه کوم سکرین شاټ چې تاسو اخیستی وي پر هغه باندې به تاسو کلیک کوئ. ګوره پر سکرین شاټ باندې د کوچنی پرابلم ځای دی. کله چې مو کلیک کړئ پر دغه اوکې باندې به تاسو کلیک کوئ، په دغه کونج باندې. کله چې پر اوکې باندې مو کلیک کړئ نو تاسو ورته ګورئ و دا تصویر هم هلته پورته کېږي په کوم ځای کې چې موږ تاسو دغه لینک پیسټ کړی دی. نو دا تاسو ورته ګورئ دغه تصویر چې موږ تاسو سکرین شاټ اخیستی وي هغه تصویر هم پورته شو او دغه لینک موږ تاسو ورته کړی، دغه د کمپنۍ چې موږ تاسو کوم دلته بیا تاسو پر سبمیټ باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې پر سبمیټ مو کلیک کړئ دلته تاسو ورته ګورئ، بیا کله چې په سبمیټ کلیک کړئ نو تاسو ورته ګورئ انتظار چې نیټ لږ څه کمزوري دی، بس دلته ګوره بس بل اپشن موږ تاسو سره خلاصیږي. نو دا ګران تاسو ته ګورئ دا صفحه راځي. کله دا خلاص دلته ګوره د کمپنۍ له خوا چې موږ تاسو اپیل ورته کړی دی نو موږ ته لیکلی دی وایي تhank you for your feedback ویل چې به دا خط لیکل شوی دی، بس موږ ته تانکیو راکړی. اوس دلته نو موږ تاسو به انتظار ورته وکړو چې مثلا 12 غنټې وخت اخلي، که 10 غنټې وخت اخلي، که هر څو غنټې ټیم واخلئ نو موږ ستاسو کوم دغه چې شوی و اکاونټ مو ورننګ شوی و هغه خپله به جوړ شي. نو موږ تاسو راسو پر دغه ریپلی باندې به تاسو کلیک کړئ. کله چې مو کلیک کړئ اوس موږ تاسو اکاونټ ته ځي هلته، نو څو د غنټو لپاره به انتظار ورته وکړو، بیا زموږ تاسو اکاونټ خپله دا وارننګ یې ځینې ختمیږي. وسلام.